موسی کله چې داسې کارونه کوي نو ولې ما نه خبروې؟ ته هغه کس چې غرب ته تللی او روشن فکره یې نه مې غوښتل د وینې په لیدو د زړه بد شي. څه وکړم مجبور یم چې ستا لپاره یې وزغمم. دا زموږ د سلطان امر دی. زر ټیټ شئ که نه نو ستاسو هر یو سر به له تن نه بېل کړمه پوه شوئ. ښه زه اوس تاسو ته یوه قصه کوم. ها اهلا نو راشئ دلته کښېنئ چې پیل یې همداسې راحته یو. زموږ دنده دا ده چې تاسو نه ساتنه وکړو. سمه ده. که د یو کار پایله بده وي د کار له پیل نه معلومیږي. که کومه ورځ اټکل شوي وي چې واوره یا باران ووري له سهار نه یې نښې ښکاري. موږ د خپلو سرلښکرو د وینو په بدل کې وینه غواړو. وینه قصاص زموږ حق دی. تر څو چې خپل حق وانه خلو له دې ځایه هېڅ چیرې نه ځو. که زما منۍ خپله وینه مه تویوئ. هڅه مه کوئ چې مسلمان په مسلمان ووژنئ. کله دې ځایه لرې لاړ شئ نو مطمئن اوسئ چې ستاسو ژوند به په امن کې وي. زموږ کسان هڅه کوي چې پنځم ستون ته قناعت ورکړي. فکر نه کوم چې هغوی د خبرو کولو لپاره راغلي. که بې ادبي وکړي او دننه راشي بیا به خپله سزا وویني. خورې تاسو هیڅ مه ویرېږئ. زه له تاسو نه ساتنه کوم. تاسو چې اوسئ موږ نه ویرېږو زما خوږو ورونو. خو که داسې خبرو ته دوام ورکوو نو د سنان په کیسه به هیڅ پوه نه شو. البته زه ډېره حیرانه شوم. حالا راځئ چې کینو او واورو. تاسو دوام ورکړئ. په لاره کې په آس سپور کس پیدا شو. آس ډیر قوي او غښتلی و. د لارې مزل آس ډیر ستړی او ستومانه کړی و او دومره په غوسه و چې غوښتلی چې صاحب یې په ځمکه ووهي. ارامه اوسئ. خپل ځان ډېر احساساتي مه ښکاره کوئ. موږ دا دعوه به د قیامت تر ورځې پورې دوام لري. حمله وکړه. ویې ولئ. دواړو ډلو له یو بل سره جنګ ته دوام ورکړ. بلکل د یو بحر د اوبو په څېر. په منځ کې یوازې توره اسلحه وه چې په ډېرې غوسې یې له تورې نه ګټه اخیسته. بیا نو سلطان له خپل ځای نه راجګ شو. هغه سلطان چې د ټولو خلکو ښه والی غوښته. د دواړو ډلو خواته چې زړه کې یې یوازې کینه او غوسه وه حرکت یې وکړ. تر ټولو تکړه او پوه کسان د جنگ په میدان کې لکه لیونیانو خپل سلطان او هیواد لپاره جنګېدل. البته په ټولو مسلو کې لیوني ول. نه د اور په قصه کې و او نه هم د اوبو په قصه کې.
د جګړې په میدان کې کینه او نفرت ورو ورو خپل آخري ټکي ته ورسېده. سرتیري له کنټرول نه ووتل او هیڅ نه پوهېدل چې څه کوي. چا چې غبرګون ښوده ورو ورو یې غلي کړل. د جګړې په میدان کې هیڅوک له مرګ نه بیرېدل، بلکې له ماتې نه ډېر بیرېدل. په میدان کې یوازې تورې او اسلحو خبرې کولې، هیڅ یو یې په هوش نه و. همدا چې جنگ د دواړو ترمنځ پیل شو، سرتیري له یو بل سره په جګړې کې بوخت شول. بلکل داسې لکه لوی لوی غرونه یې په یو بل باندې چپه کړي اوسي. کله به توره د اوبو په څیر حرکت کوو او کله به مرمۍ سترګې ته لکه یو خوب راتله او انسان یې څملوه، او کله خنجر د سرتیري په زړه کې لکه مینې وته، او کله به توره لکه عقل کارول کېده، لکه داسې چې په ژبه راغلی دی او خبرې وکړي. د خدای په مرسته دا جګړه پای ته ورسېده. په شا شئ. او په پای کې هم د جګړې ورځ یوې خواته بدبختي او خفګانو، خو بلې خواته چې د خدای پاک په مرسته په جګړه کې بریالي شوي وو، خوشحالي او د خدای شکر وو. په ژوند کې هیڅوک نه باید جګړه او دښمني وکړي، ځکه پایله یې بدبختي ده. سنان آرامي شوه، غږونه غلی شول. رښتیا وایې، کیدای شي چې هغوی بیرته تللي وي. مونږ بریالي شو لوی، آفرین دې په مونږ بریالي شو. ټول مو ووژل، له مونږ نه وویرېدل او وتښتېدل. آفرین په خدای شکر، وژغورل شو.